کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسو په خپل منځو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوي نو هغه ولیکئ. د دواړو خواو ترمنځ دی یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي. هغه د لیکلو نه انکار نه کوي. لیکنه او املا دی هغه څوک وکړي چې حق ور باندې دی یعنی پور اخیستونکی او هغه د الله خپل رب نه ویریږي چې څه معامله شوی وي په هغه کې د کمای زیاته نه کوي. خو که پور اخیستونکی په خپل ناپوه یا کمزوري وي یا املا نشي کولای نو د هغه ولی دی په انصاف سره املا وکړي. بیا له خپل نارینه دوه تنه پر شاهدانو نیسي او که دوه سړي نوي نو یو سړی او دوه ښځې دی وي چې که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به ورپزړه کړي. دا شاهدان دی له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکي وي. شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو ویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه د هغې نیټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تیرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمیږي. هو که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو د هغه د نه لیکلو هیڅ پروا نشته. خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ. لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي. که داسې وکړئ نو ګناه کوئ. د الله له قهره وویریږئ. هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښیي او هغه په هر څه پوه دی. که تاسې د پردیسۍ یعنی مسافرۍ په حال کې او د سند لیکلو لپاره کوم لیکونکی پیدا نشو نو د شیانو په ګیره واخیستلو معامله وکړئ. کله تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه د امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي. او شاهدي هیڅ کله مه پټوئ. څوک چې شاهدي پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسې له عملونو څخه بې خبره نه دی. په آسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي. تاسې که د خپلو زړونو خبرې ښکاره کړئ او که پټې وساتئ په هر حال الله به له تاسې نه د هغو حساب واخلي. بیا د هغه واک دی چاته چې خوښه شي وبه یې بخي او چاته چې خوښه شي سزا به ورکړي. هغه په هر څه قادر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی. او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی. دوی ټولو الله د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلی دي او د هغو وینا دا ده چې مونږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو. مونږ حکم واورید او اطاعت مو ومانه. څښتنه مونږ ستا څخه د ګناه بخښنې غوښتونکي یو او همدا ستا لوري ته زمونږ درتګ دی. الله هیڅ ساکښته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده. مؤمنانو تاسې داسې دعا وکړئ: ای زمونږ ربه که له موږ نه څه هیر او خطا صادره شي موږ پرې مه نیسه. څښتنه پر موږ هغه پیټی مږده چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دی ایښی و. زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ مږده. له موږ سره آساني وکړه. زموږ له ګناهونو څخه تیر شه. پر موږ رحم وکړه. ته زموږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابله کې زموږ مرسته وکړه.